ډېر عاجز انسانان به بار بار ماته په ټلیفونو کې وایي چې میراث څنګه دی زموږ په علاقه کې ښځې ته حق نه ورکول کېږي، خوندو ته حق نه ورکول کېږي، ښځې ته حق نه ورکول کېږي. ای نادر خدا را په جهالت کې دا رسم و رواج و. کم وخت چې به انسان مړ سو دا نه چې د ښځې ته ونډه ورکړي پیسه ورکړي، نه دا ښځه به میراث وګرځېدل، دا خپل د اکا زامن به په میراث کې وړل. لوڼې مې یوه ته به یې تقسیم کړه، دا لور ستا دا ستا دا ستا دا مینه نه زما، داسې به تقسیم شروع. زموږ پښتانه کې هماغه د جهالت او د کفر د زمانې چې کوم وخت یو سړی مړ شي ما خپله دا فیصله کړې یوه میاشت موږ پر دې باندې زموږ د مجلس په دې باندې اخته یو سړی مړ شوی دي لوڼې پاته وي، اکا وایي دا خو زما ونډه ده، هغه نیکه د مور د خوا نیکه وایي دا زموږ دی، پر میراث سره جنجال دی وایي زما د بل وزبان. انا لله. هماغه د جهالت علامې په موږ کې شته. اسلام برای نام اسلام، مسلمانان برای نام مسلمانان. الله څه وایي؟ الله جل جلاله په کتاب کې ګور څومره اهمیت میراث ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې مطالعه کې دومره اهمیت چې میراث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي دي نور هیڅ ته دومره اهمیت. تاسو ګورئ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی وی فرمایل تعلموا القرآن وعلموها وتعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. تاسو قرآن زده کړئ، تاسو علم فرائض د میراث علم زده کړئ او خلق ته وروښوئ، داسې وخت به راشي زه به د دنیا کې نه یم، دا به تاسو ته درپاتې انی مقبوض. د ترمذي شریف روایت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بل روایت دی تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. حضرت ابو هريره رضی الله عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو علم میراث زده کړئ او خلکو ته وښوئ، داسې وخت به راشي د خلکو علم میراث یوسي او دا اول شی دی د قیامت په علامو کې یوه علامت دا هم ده، دا اول شی دی چې زما د امت څخه به دا شی پورته کېږي، میراث به پورته کېږي، خلکو ته به ونډه ورکړي. ځکه نسته تاسو ښه وکړئ په خپل همسایګان په خپل کورنۍ کې سوچ وکړئ چا خپل خور ته ونډه ورکړې، چا مور ته ونډه ورکړې. الانکه د الله د رسول دا پیغامونه وګوره او زموږ دومره کاهلي او سستي وګوره په دې کې، دا به الله زموږ څخه پوښتنه نه کوي. په بل روایت کې راځي د دارمي روایت دی، حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، فإني امرؤ مقبوض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ هغه وایي تاسو علم فرایض زده کړئ او خلکو ته وروښوئ، زه داسې سړی یم چې وخت مو بیا نه یم، الله به زما روح قبض کړي، زه به ولاړ شم. والعلم سيقبض او قرار به علم هم ستاسې پورته کېږي. بیا د الله رسول څه فرمایي وتظهر الفتن، د قیامت علامې به فتنې به پورته کېږي، ورځ په ورځ به یوه فتنه وي. حتی یختلف اثنان فی فریضه، د دوو کسانو به جنجال په میراث باندې وي، د الله رسول فرمایي د دوو کسانو به جنجال پر میراث باندې وي، یو وایي زما دومرې ونډه ده بل وایي دومره ده، یو وایي زما ونډه شته بل وایي نشته. نبي علیه الصلاة والسلام وایي داسې وخت به تاسو ووځئ چې لا یجدان احدا یفصل بینهما، هېڅ یو کس به دومره پیدا نه شي عالم او غیر عالم کې چې د دې دوو ترمنځ فیصله وکړي چې کاکا ستا ونډه قرآن دا یو شه ده ستا ونډه قرآن دا یو شه. دا علم فرایض دا میراث به دومره شاته آیا هغه دوران پر موږ راغلی نه دی؟ آیا کرار مو میراث شاته غورځولی نه دی؟ آیا موږ په میراث کې کاهلي کړې ده که نه؟ حال دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره اهمیت پرېښوی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر میراث باندې ډېر زیات اهمیت لګولی، ځکه چې د انسان ژوندون دوه ونډه ده. یو هغه ژوند دی د انسان چې په زندګي کې کوي، انسان دوه حالات لري، یو د انسان د زندګي حالت دی، د هغه دپاره علم شته، قرآن زده کړه، هغه باندې عمل وکړه، لمونځ کوه، روژه کوه، دا کوه، هغه ټول کوه. لیکن یو دغه حالت دی چې انسان د مرګ مابعده دی، دغه علم د مرګ د مابعده سره تعلق لري او هغه ته موږ شا ګرځولی. چا میراث پاته شو تقسیم یې نه کړي اولادو، دا غریب مړ شوي غاړې ورباندې وي، ولې د اولاد ته دا تربیت نه ورکوو چې زما میراث به پاتېږي، بیا زما په قریبانو باندې داسې تقسیم کړه، زما لوڼو ته ونډه ورکړه. نن زمانې خو پلاران داسې هم دي، په ډېر څه باندې موږ ته داسې واقعات راپېښ شوي دي چې پلار په زندګي کې ټوله جایداد د زامنو ترمنځ تقسیم کړی دي، لوڼې خوارانې دي بل څه پاتې. دا څنګه پلار دی؟ د دې څنګه زړه دی؟ خو هغه دې هم د زړه ټوټه ده
او زوی دې هم د زړه ټوټه دی ته ولې دومره د بې انصافي څه کار اخلې صحیح ده شریعت کې به پر تا باندې جرم نه وي چې په زندګي کې دا رقم وکړې لیکن ستا انصاف څه سو د الله جل جلاله رسول فرمایي په داسې وخت کې د انسان لپاره انصاف پکار چې باید ډېر په انصاف باندې د خپل میراث د خپل اولاد ترمنځ او تقسیم کړي نن وضاحت کوم نن خو زموږ پر اسلام باندې پروپیګنډې شروع دي چې اسلام ظالم دی اسلام دهشتګرد دی اسلام خلکو ته دهشتګردي وشي لیکن زما د بذات د رب قسم مې دا دي پر ممبر ناسي چې څومره ادیان تېر شوي دي څومره مذهبونه تېر شوي دي هېڅ یو مذهب هېڅ یو دین هېڅ یو قوم دون اهمیت و حقوق ته نه دی ورکړی لکه اسلام چې ورکړی هېڅ یو مذهب هېڅ یو قوم هېڅ یو دین دومره حق و زنانو ته نه دی ورکړی نن چې اسلام ورکړی دی بیا هم زموږ جاهلې زنانې د بل چا په اشارو باندې د مغرب په راپورته کېدو باندې دا ناره وایي چې اسلام کې د موږ ته حق راکړي موږ ته حق نه راکړي کوم حق چې اسلام و زنانو ته ورکړی دی او څومره ټینګار چې اسلام په زنانو پر حق باندې کړی دی څومره عدل او حاکمانه فیصله چې اسلام د دوی په حق کې کړې ده والله عظیم که هېڅ دین کړې ده لیکن بیا هم زموږ کم عقل ناقص العقل زنانه د بل د مغرب په اشارو باندې د بل په ملا پر ټکولو باندې راوځي مظاهرې کوي نارې وایي موږ ته د حق راکړي ای ظالمې ناخبرې ای د دین څخه لرې زنانې ای د اسلام سره دښمني کوونکې زنانې ولې داسې کوې اسلام تا ته څومره عزت درکړي اسلام تا ته څومره منقبت درکړي اسلام ستا ټوله خرچه ستا پر میړه باندې فرض کړه چې تا واده نه یې کړی ستا پر پلار باندې فرض کړی ده چې ته سپین سرې شوې ستا پر اولادو باندې فرض کړه ده د دې وخت حق څه غواړې په کور کې دنان ناسته پر نالي باندې کښېنه د دې وخت حق څه شته که ته دا غواړې چې د مغرب په رقم د نفس سره شانه به شانه بیا به خپله هلاکت ته دور دا د موضوع څخه وتل لهذا اسلام په میراث او په ټولو مذهبو کې هغه واحد دین دی چې هغه یوازینی دین دی چې د عدل او د حکمت نه ډکه فیصله یې کړې د میراث په باره کې د دې اسلام د میراث په باره کې خصوصیات ډېر څه دي ګزه بیانولی نه شم په بېلګه توګه یو د اسلام خصوصیت دا دی چې په مخکې د اسلام څخه علاوه نورو دینو کې د میراث د تقسیم ترتیب دا و چې کوم غټ غټ شی به لکه جایداد سره زر شو سپین زر شو دا به راواخېستل تقسیم به شول د مړي برتن د هغه رقم د ده د هستوګنې شان کالي جامه دا به ټوله د ده په قبر کې ورسره ایښودل کېدل اسلام همدا جاهلانه انداز دا پرېږدي اسلام واحد دین دی چې هغه دا فیصله وکړه چې د میراث په هکله د مړي معمولي شی پاتې دی که ډېر شی پاتې کې لونګۍ پاتې دی کې صدرۍ پاتې دی کې چوټ پاتې دی کې پیسې پاتې دی کې جایداد پاتې دا به ټوله په مابینځ کې به ایښول کېږي بیا به د جایداد په مابین د قریبانو تقسیمیږي دا واحد دین تاسو تاریخ وګورئ په اسلام کې موږ ډېر داسې تاریخ لرو د اسلام نه وړاندې چې هغوی د جاهلیت په زمانه کې به څه رقم رواجونه وو حضرت مولانا تقي عثماني صاحب بیانوي چې یو رواج د خلکو دا و چې دا میراث به داسې تقسیموو چې هغه غټ غټ شی به و دا په خپل افس کې تقسیم کړي دا معمولي شیان چې د کور لوښي دي د ده د ضرورت سامان و دا به یې راواخیستی یا به یو شی پرانې وي د ده سره په قبر کې ښخ کړي وایي دا دته په قبر کې یا په آخرت کې هم دته په شو رسي نن جاهلانه اسلام دا دعوه بالکل باطله کړه چې نه مړی چې ولاړې د دنیا څخه پاته شان د قریبانو دي دته بیا هېڅ په ښه نه ورسي ټول یې تقسیم کړي بعض خلکو بیا میراث په درې ونډو تقسیموي یو ونډه به یې دا وکړل چې د هغه د مړي جایداد به یې راواخېسته دا به یې پر درې ونډو باندې تقسیم کړي بعض بیا راکښېښول هغه قیمتي شیان هغه بیا هلته کښېښول د ده یو عکس به سره ولګوي چې دا د فلانکي یادګار دی یا به اخر کرا کرا د دې څه عبادت پسې شروع شي دا زموږ نیکه تېر شوی لونې ولي سړی تېر شوي دا جایداد پاتې دا یې توره دا یې فلانکی هلته به عبادت شرک به ځینې شروع شي دوهم برخه به یې د میراث نه راواخیستله هغوی به په بازار کې خرڅه کړل سره زر او سپین زر به یې په رانیول د مړي د قبر سره به یې یو کډۍ پرې کړي هلته به یې سر ښخ کړل دا به یې پر درې ونډې تقسیموي دوه ونډې به یې دا درېیمه ونډه به یې دا کول د مړي د مراسم به یې کول پخوا زمانه کې به داسې و چې بعض انسانان به د مړي دپاره باقاعده ښځې په کرایه راوستلې یوه میاشت به دې ښځې بغارې چغې نارې اوه به یې کول چې د دې مړي حق به ادا کوي په دې کې دغه د مړي پیسې به بیا پر دې باندې خرڅ کړي عجیب جاهلانه باقاعده ښځې پر دې باندې رانیول کېدلې په کرایه باندې نیول کېدل د ټولو معزز مشرف سړی په زمانه کې هغه و چې ښځو ډېر ورباندې وژړل میاشتې بې کال ورباندې وژړل
د مړي پیسې به بیا په دې باندې خرڅولې چې وخت اسلام راغی ویل اول لواره پیغام دا چې د مړي میراث ټول د قربانو ته یو د درې ورځې واخوا ته نوحه کول حرام دي نوحه کول حرام دي درې ورځې واخوا او بیا دا قانون څه شي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية هغه سړی زما د امت څخه وتلی دي چا چې د غم په حالت کې چغې په زور نارې والې ژړاوې کولې د غم په حالت کې ګریوانو ته لاس واچوي ګریوانو نه څیرل او د غم په حالت کې پر مخ باندې ساپېړې راوګرځولې د غم په حالت کې به غلط الفاظ وایي جاهلانه الفاظ وایي نبی علیه الصلوة والسلام د اسلام پر راتګ سره دا کسان د اسلام وایي چې دا وسه